افغان کرکټ ملي لوبغاړو کابل کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې په مناسبت سیالي وکړه. د لوبې نندارې ته شاوخوا 6,000 کسان ورغلي چې ملي بیرغونه یې راوړي او د خپلواکۍ ورځې په دې ډول ونمانځله. مخکینی کپتان ګلبدین نایب او اوسني لوبډل مشر راشد خان د دوو لوبډلو لوبډلمشري کوله چې ګلبدین نایب پرې بریالی شو. په دغه ورځ باندې افغانستان چې کومه ازادي اخیستې وه نو په دې ویاړ راغلي ټول ځکه دا دوی د وطن سره مینه نه تنها موږ سره دوی وښودله چې دوی وطن سره څومره مینه کوي او دوی موږ ته همدغسې دوی چې راځي یا په رسنیو د لارې موږ ته انرژي راکوي چې موږ هر چېرته یو نو ډېر خوښ یم نن. د لوبې نندارې ته له لرې ولایتونو څخه هم نندارچیان راغلي او تر مودې وروسته یې ملي لوبغاړي کابل کې له نږدې ولیدل. هیجان نه ډکه لوبه ده ځکه موږ دلته راغلي او د کرکټ څخه دا هیله کوو چې هر وخت داسې لوبې موږ ته پاره که موږ خوند ترې واخلو. راغلي چې خوشحالي ولمانځو خپل اتلان هم تشویق کړو دا د استقلال ورځ ښه په ارامۍ همداسې په سوله او په ارامۍ کې ولمانځو. دلته کندوز ولایت نه خپل لوبډلې تشویق لپاره راغلی یم کابل ته او دلته د خپلواکۍ ورځ ده. زموږ د لوبغاړو ملي لوبغاړي د خپل منځ کې سره کورنۍ لوبغاړي لوبه ده. زه نن راغلی یم چې کرکټ ته راغلی یم او د ازادي ورځ ده. خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم. کرکټ بورډ وایي لوبو ته خلک په مینه راغلي او دا ډول لوبې د افغانستان د خلکو ترمنځ په یووالي کې مهم رول لري. کرکټ افغانستان ته چې کومې خوښۍ راوړي دي دا به انشاءالله نورې هم زیاتېږي. د افغانستان بیرغ په ټوله دنیا کې رپول سوی دی دا به نور هم رپول کېږي. د کرکټ ملي لوبغاړي به نږدې یوه میچ وروسته په همدې لوبغالي د شپږیزې لیګ کې هم برخه واخلي. کابل کې د لومړي ځل لپاره افغان شطرنج بازانو ته روزنیز سیمینار برابر شوی. سیمینار کې ورزشکاران د روزنې او لوبڅارۍ په برخه کې زده کړې ترلاسه کوي چې په هره برخه کې 40 لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې. دغه پروګرامو کې د 3 ورځو لپاره په لار اچول شوي دي چې 2 مرحلې لري. یوه مرحله یې د مرادیګري ده او یوه مرحله یې د داوري ده چې په دغه کې په هر یو کې بیش زیاتره له 40 کسانو په دغه کې اشتراک کوي په دغه سیمینارو کې. فدراسیون وایي شاوخوا 10,000 کسان په غیر رسمي ډول شطرنج لوبې کوي چې ایله 3 سلنه یې له دوی سره ثبت دي. کمبود اساتید ماهر در این زمینه رو حس می‌کنیم. دا روزنیز سیمینار د شطرنج د نړیوال او آسیایي فدراسیون له لوري جوړ شوی چې بهرني روزونکي هم پکې برخه لري او تمه ده تر افغانستان وروسته دا لړۍ شپږو نورو آسیایي هیوادونو ته هم وغځېږي. این سعادت نصیبم شده که اومدم کشور افغانستان شهر کابل و خدمت علاقمندان به شطرنج و نمایندگان شطرنج ولایات مختلف افغانستان هست. دا سیمینار د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې په مناسبت پیل شوی او د دوشنبې تر ورځې دوام کوي. هغه لوبغاړي چې د سیمینار په پای کې ازموینه کې بریالي شي د نړیوال فدراسیون له لوري رسمي سند ورکول کیږي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی په دې دنده ګمارل شوی او د لومړي ځل لپاره یې په نسبتا مهمه غونډه کې برخه واخیسته. یوسفزي د معلولینو لوبغاړو د هرکلي غونډه کې وویل هر لوبغاړی چې وړتیا ولري او ښه کارکردګي وکړي نو دی ورته پاملرنه کوي. زه خو د پلیرانو غلام یم همدا لپاره راغلی یم او څوک چې د کرکټ لپاره زحمت وباسي لکه تاسو خو نه ډېر لاسته راوړنه لري زه د هغوی ورور په خدمت کې یم په هر حالت کې. بورډ وایي په نشتو امکاناتو افغان معلولینو ښه نتیجه ترلاسه کړې او دوی وښوده چې معلولیت د پرمختګ مخه نشي ډبولی. په ډېرو کمو امکاناتو باندې دوی چې دې ته رسېدلي دا د خوښۍ خبر ده او کرکټ بورډ له دوی سره پوره مرسته کړې ده. د نه مخکې چې انګلستان ته ولاړ شي په هندوستان کې هلته تمریناتي کمپ لار ورته اچول سوی و. فزیکي معلولینو کرکټ لوبغاړو په کابل او هند کې د نړیوال سیریز لپاره ښه چمتووالی نیولی و چې تر هند او انګلستان وروسته یې 3 مقام خپل کړ او مهم لوبډلې لکه پاکستان، بنگلادیش او سریلانکا یې شاته پرېښوده. نو بدبختانه باید ووایم چې سیم فاینل مو وبایلو خو اټس پارټ آف ګیم او ماشاءالله لکانو ښه لوبه وکړه. شیرین اغا د 11 لوبغاړو په سوځولو او اشرف د 108 منډو په جوړولو د دې سیریز غوره لوبغاړي ونومول شول چې کرکټ بورډ د دوی په ګډون ټولو لوبغاړو ته نغدي جایزې او ډالۍ ورکړي. استرالیوي کرکټر او د افغان بورډ غوروي کمیټې مشر انډیموز وړاندې ویلي
که هر لوبغاړی د یو ازموینه کې بریالی نشي نو لوبډلې ته به غوره نشي. اوس همدې کمیټې 29 کسان ملي لوبډلې ته اعلان کړي چې یوازې 7 کسان دې ازموینه کې بریالي شوي او 22 پکې ناکام دي. د دوی ځواب دا دی چې لوبډله مصروفه وه او لوبډل مشر نوی دی چې د کرکټ بورډ د مشر او اجرایي مشر په مشوره یې دا ځل موقع ورکړې، خو راتلونکي سیریز کې به ناکام لوبغاړي لوبډله کې نه وي. د نړیواله وسیعي جام لپاره اعلان شوې شلوریزه لوبډله تکمیل نه ده، بلکې دا یوازې د بنگلادیش سفر لپاره ده. وروسته شپږیزه او ای پی ایل لیګ هم شته چې له هغې به هم غوره لوبغاړي ور اضافه شي. غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبو لپاره 15 کسیزه او د شلوریزو لوبو لپاره 18 کسیزه لوبډله اعلان کړي. انډي مولز وایي شلوریز کرکټ ته ځکه زیات لوبغاړي غوره کړي چې راتلونکي نړیوال او اسیایي جام په شلوریز فارمټ کې کیږي. ملي لوبډله مصروفه وه، همدارنګه لوبډل مشر هم نوی و، نو ځکه اړتیا و چې پخواني لوبغاړي له کپتان سره تجربې شریکې کړي. موږ د بورډ له مشرانو سره مشوره وکړه او دا ځل مو هغو لوبغاړو ته هم موقع ورکړه چې په فټنس ازموینه کې بریالي شوي نه وو. کرکټ بورډ ټول لوبغاړو ته 3 میاشتې وخت ورکړی، که د یو ټیسټ پاس نه کړي نو بیا به لوبډلې ته غوره نشي. په تازه اخیستل شوې ازموینه کې اصغر افغان او محمد نبی شتون نه درلود. وړاندې نړیوالو مبصرینو هم په افغان کرکټ لوبغاړو د ناسم فټنس له کبله نیوکې کړي. ملي لوبډله به 10 ورځې وروسته بنگلادیش ته لاړه شي او هلته به بنگلادیش سره ټیسټ لوبه وکړي او له بنگلادیش او زمبابوې سره به شلوري سیریز کې برخه واخلي.